بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. ام اس اکسس نن اول درس دی. سیسو ام اس اکسس چې دی په افیس پورې مربوط دی، د افیس یو جز دی. که چیرې موږ وغواړو چې موږ ام اس اکسس استعمالوو چې افیس انسټال کړئ، عموما خپل ام اس اکسس پکې شته. نو ام اس اکسس چې تاسو پیدا کوئ، عیناً دا راځم ورته ګورئ پر دا وینډوز باندې کلیک کوم. چې کله کلیک پر وکړئ ورته ګورئ مینه دا اکسس دی، که دلته پیدا کړئ دلته پیدا کېږي، که نه راسي ورته ګورئ چې دلته کلیک پر وکړئ دلته ورته ولیکه مینه اکسس، چې ورته ولیکئ ورته ګورئ مینه دې ځای کې څه راغلی. اوس نو زه راځم ورته ګور پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راشي. ام اس اکسس چې دی یا به د انلاین استعمالوي یا به افلاین استعمالوي. دلته لیکلي وای کسټم ویب اپ. که چیرې انلاین پر دې باندې کلیک کړئ نو اوس موږ انلاین نه یو سو افلاین استعمالو. نو دلته لیکلي وای بلینک ډیسکټاپ ډیټابیس، نو پر دې باندې کلیک کړئ. چې کله کلیک وکړئ دا به درته راشي. اوس که زه راسم ورته ګور پر دې کریټ باندې کلیک وکړم، د ام اس اکسس ثبت شو. اوله د ثبتېږي وای چیرې ثبتېږي په سی ډرایو کې دننه یو فولډر دی د یوزر په نامه باندې، په هغه کې دننه بل فولډر دی د عبدالله په نامه باندې، په هغه کې دننه بل فولډر دی د ډاکومنټ په نامه باندې. دلته کې ثبتېږي. نو که زه وغواړم چې نه دلته نه ثبتوم، زه غواړم چې د کمپیوټر پر مخ باندې ثبت کړم، نو راوځم ورته ګورم وینې پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړم سو راځم ورته ګورم دلته پر ډیسکټاپ باندې کلیک کوم. راځم زه د چا په نامه ثبتوم، مثلا د جام په نامه پر راس اوکې کا. چې کله دې اوکې کا سو اوس پر کریټ چې کله کلیک وکړې دی برا چې تو ثبت سو کار خلاص. اوس که زه راځم ورته ګورم وینې ځینې ووځم، زه راځم ورته ګورم وینې دا د جام په نامه باندې د ثبت سو مشترک شي کار خلاص. اوس که زه راسم ورته ګورم پر دې باندې کلیک وکړم، چې کله کلیک وکړم سو دا عموما ورته ګورم د ام اس اکسس چې یو صفحه ده او دا درته راځي. اوس نو په ام اس اکسس کې اوله وار ټیبل ضروري دی. ته به ټیبل جوړې، چې کله ټیبل جوړ کړې نو بیا دې کول چې مخ ته وکړې سو نو ټیبل به خامخا چې کې جوړې وي. نو اوس که تو غواړې چې زه ټیبل جوړوم نو برابر اسې کریټ ته پر کریټ باندې کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړې دا به درته راشي. اوس به راشي ورته ګورم نه دې ځکه څخه دلته اپلیکیشن اپس سو پارټس دا په پریډو سو په راځو ورته ګورم چې شته ټیبل ته. ټیبل چې دی زموږ سره دا هم ټیبل دی، دا چې د ټیبل ډیزاین دی، دا چې درته ګورم نه سٹارټ پوینټ لیست دی سیس دا نور ټیبل ډیزاینونه دي، دا ټول زموږ سره ټیبل دی. ټیبل چې کی جوړیږي. اوس نو که تو غواړې چې زه ټیبل جوړوم نو بیا به راشي ورته ګور پر دې ټیبل باندې کلیک وکړې دا به درته راشي. چې کله دا رالی اوس نو دلته زموږ سره ورته ګورم وینې دلته یو ټولز خلاص و، دا ټیبل ټولز دی وینې دلته لیکلي ټیبل ټولز. اول چې دی دغه دی فیلډز دی او دوم چې دی ټوټال ټیبل دی سیسو. نو فیلډز بل ټیبل دی دا عموما موږ کو استعمالوو. اوس نو که زه راسم پر دې فیلډز باندې کلیک وکړم سیسو په فیلډز کې اول چې دی که زه راسم دلته کلیک وکړم دلته لیکلي ډیټا شیټ ویو دی او په دوم کې لیکلي ډیزاین ویو. زموږ سره دا دوه شیان چې دي ډېر مهم دي. زموږ سره یو چې دی عموما د ټیبل عنوان مکمل عنوان مثلا که تو غواړې چې استعمالوي سیسو، او بل چې دی عموما ورته ګوره دغه څخه استعمالیږي. نو زموږ سره دا دوه دانې دي، یو چې دی ډیټا شیټ ویو دی، بل ډیزاین ویو دی. که ته چیرې وغواړې چې زه د ټیبل عنوان جوړوم لکه نیم دی، فادر نیم دی، کلاس دی، ایډرس دی، دا نو دا به ته راځي ورته ګورې ته به کلیک وکړې چې ته به راځې ډیزاین ویو ته پر یو باندې به کلیک کړه. چې کله کلیک وکړې اوس دلته وایي ټیبل وینې وایي تاسیس که سیو از یې کوي ټیبل سیو. نو اوس که دغه نامه باندې ثبتوې دغه ټیبل 1 په نامه باندې خو کې په دغه نامه ثبتېږي. او که تو غواړې چې نه زه بل نامه ثبتوم نو زه راځم ورته ګورې ورته لیکم چې سټوډنټ دا مې ولا ورکړې راځم ورته ګورې چې اوکې چې اوکې دي ورته ګورې مې چا په نامه ثبت شو سټوډنټ په نامه ثبت شو. اوس نو ورته ګوره آی ډي راغلی ده. زه راځم ورته ګورم په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم دی، چې نیم دی واسیسو باره دا ټیپ بټن واسیسو دلته به اوکې کې چې اوکې دي ورته ګورم نه دلته راغلی دې ځای کې مثلا زه ورته لیکم چې دی مثلا فادر نیم دی، چې فادر نیم دی ورکړه دغسې مثلا زه ورته لیکم چې ایډرس دی، چې ایډرس دی ورکړه دې ځای کې ورته لیکم چې کلاس چې ولیکل سوی لایک نه چې اصلا ته یې سبقه کولی بل راچې تر پای پورې کوي چې کې اضافه کړي دا خو دا رالی. اوس نو که زه راسم ورته ګورم دا خو عنوان یې جوړ سو. اوس نو که تو غواړې چې زه نوم ورچوم خان دی، احمد دی، محمود دی، پلانکی د عنوان ورچوم نو بیا به راځي ورته ګورم ته به کلیک ورکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته لیکلي ډیټا شیټ ویو پر دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته یې چې یې کوي ورته ګورم دا راغلی درته. اوس زه راځم ورته ګورم په دې ځای کې کوم خان دی، د جان زوی دی مثلا د کوم ځای کې دی د هلمند دی، په کوم سیم کې دی په دغه سیم کې دی. راځم دلته ورته لیکم چې ګل دی د غني زوی دی، د کوم ځای کې دی مثلا د هلمند دی او د په کوم سیم کې دی مثلا په دغه سیم کې دی. لایک نه هي اصلا ما چې ورکه کوي چې ورکه خو دلته زموږ سره دوه شان دي، یو چې د ډیزاین ویو دی بل ډیټا شیټ ویو دی. په ډیزاین ویو کې دغه عنوان آی ډي نیم فادر نیم ایډرس کلاس دغه اضافه کیږي، او په ډیټا شیټ ویو کې چې دغه نومان اضافه کیږي چې خان او احمد پلانکی دا عموما چې اضافه کیږي.
اوس که زه راسم ورته ګورم وینئ په ډیټا شیټ ویو باندې کلیک دلته راځم ورته ګورم وینئ ډیزاین ویو ته دا مې کلیک پر وکړئ دلته مثلا یو بل شی راچوم چې دې ځای څخه مثلا چې دی فون نمبر دا مې ورکړی سو دا ورته ګوره دا راغلی درته اوس که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای څخه په ډیټا شیټ ویو باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ ایس یې کړئ چې ایس یې کړئ سو ورته ګوره وینئ فون نمبر اضافه سو کولی شي دا مې اضافه کړي کولی شي دې چې اضافه شي درته نو عمومي ورته ګوره زموږ سره دوه شیان دي یو ډیزاین ویو دی بل ډیټا شیټ ویو دی په ډیزاین ویو کې یو شی اضافه کېږي په ډیټا شیټ ویو کې یو شی کېږي بل شی اضافه کېږي نو دا ورته ګوره عموما د چې کار ده ټیبل کار دی نو دا ټیبل چې شو ټیبل و اوس ټیبل ډیزاین دلته دې هم کولی شي یو شی اضافه کړي ټیبل ډیزاین کې اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم زه راځم ورته ګورم په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم دی او راځم د هغه څخه وروسته ورته لیکم چې مثلا کلاس دی او راځم د هغه څخه وروسته ورته لیکم چې مثلا ایډرس دی دا مې ولیکئ سو بل شی چې ته هر شی اضافه کړه کولی شي اضافه یې کړې اوس که زه راسم ورته ګورم وینې داسې وکړم چې څه ولیکئ سو که راسې ورته ګورم بل ټیبل زه راځم ورته ګورم دا بیا د چا په نامه ورکوم مثلا د ټیچر په نامه باندې مې ثبت کړئ اوس که زه راسم ورته ګورم دلته یس یې کړئ چې یس یې کړئ ورته ګورم بل ټیبل اضافه سو چې یو د چیش په نامه دی د سټوډنټ په نامه دی چې مخکې عنوان ور اچولي وه او بل د چیش په نامه دی د ټیچر په نامه دی اوس که زه پر یې باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې د دې ځای څخه زه راځم وایم څوک دی خان دی دی په کوم سیم کې دی مثلا په دغه سیم کې دی ټیچر نوم ما دغسې ول ورکړی مثلا دی د کوم ځای کې دی د هلمند دی صحیح شو دا دې ولا ورکړي لایک نه هین اولی کولی شي بیرته هغه چې لري ډیزاین ویو ډیټا شیټ ویو لري په ډیزاین ویو کې یو شی اضافه کېږي په ډیټا شیټ ویو کې بل شی اضافه کېږي که زه راسم ورته ګورم وینې ډیزاین ویو ته کولی شي دلته بل شی اضافه کړي مثلا زه په دې ځای کې ورته اضافه کوم چې دی مثلا جاب دی جاب دې اضافه کړئ که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه کلیک ورکوم ډیټا شیټ ویو ته راځم صحیح شو اوکې که چې اوکې دې کې ورته ګورم وینې جاب اضافه چې مثلا د یوې چې دی د دې ځای څخه کې ټیچر دی صحیح شو ټیچر د سیسو نو دا ورته ګورو عموما دې دپاره چې اضافه کېږي یا مثلا چې دی ډاکټر د سیسو دا راغلی نو سم په خلاص ونیوئ دا د دې دپاره کولی شي اضافه یې کړو درته رابسي نو دا د ټیبل دی که د نور ډیزاین ټیبل جوړول کولی شي دلته نور ډیزاین ټیبلونه جوړ کړي خپل په خوښ نو هر ټیبل چې ته انتخابه یې کولی شي انتخاب یې کړي هغه به درته راسي او درته یې جوړ بسي نو موږ سره دونه کلر وایي چې یو ټیبل مو جوړ کړي او دوم ټیبل مو جوړ کړي په چش کې په دې ځای کې اوس یوه خبره درته کوم که چیرې زه راسم ورته ګورم دلته کلیک پر وکړم زه راځم ورته ګورم وینې دې ځای څخه زه دلته ورته لیکم چې عالي دی دی مثلا چا زوی د جان زوی دی دی د کوم ځای دی مثلا د هلمند دی او دی په کوم سیم کې دی مثلا په دغه سیم کې دی بل مثلا دی چې دی ټلیفون شمیره کومه وال دا ټلیفون شمیره ده بل نفر چې روس بل شي روس لایک نه هي اوس که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه فیټ ته راځم که پر دې باندې کلیک وکړې دا خو ورته ګوره ډیټا شیټ ویو دی بل چی دی ډیزاین ویو دی که دلته ختمه یې دلته ختمیږي او که دلته راولي سره سیسو اوس که تو غواړې چې هره زه مکمل د ټیبل چې کوم بندوم چې مکمل بند سي نو بیا به ورته ګوره دغه علامه وینې دې علامې څخه بندوم اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم دی بند سو که برتی چالان دی برتی چالان دی سیسو راځم ورته ګوره دې ځای کې ورته لیکم چې ګل دی دی هم د جان زوی دی دی د کوم ځای کې دی د هلمند دی دی مثلا په کوم سیم کې دی په دغه سیم کې دی دا چې د ټلیفون شمیره ده اوس که زه راسم ته پر دې باندې کلیک وکړم دی چې سو بند سو که برتی چالان دی برتی کولی چالان دی نو دا عموما که پر دې باندې ډیزاین ویو باندې کلیک وکړې ورته ګوره یو ډیزاین ویو دی دا خو ورته ګوره د عنوان ځای ته راځي چې نوم د پلار نوم دا شیان ور اچوو بل ډیټا شیټ ویو دی دا ډیټا شیټ ویو چې دی عمومي نومونه ور اچوو مثلا دا ور اچوو که دلته اړه یې دلته اړول کېږي او که چیرې دلته نه اړه یې ته وایي چې یار مثلا ذکر سټیک مکمل بندوم نو راس پر دې باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې مکمل به چې سي بند به سي او د دې ځای څخه چې کېږي بندېږي او ختمېږي صحیح شو دا کار کوي نو دا ټیبل کار وصحیح شو دا ټیبل دپاره چې کېده استفاده کېدی نو نن دپاره دغونه قدر واسطې په راتلونکي درس به انشاءالله خدای کول بیا به چې وایو بیا به راځو نور درس په ټیبل کې وایو صحیح شو موږ یو پله ټیبل ختمو مکمل بیا کیوري ته راځو بیا فارم ته راځو بیا ریپورټ ته راځو نو هر یو جلا جلا چې کوو درته ختموو یې انشاءالله درسته شریکوو صحیح شو دا کار کوي بس